حجاج ابن یوسف زمانہ چرالا دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی لکونه خلک یې مړه کړي دي لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیوه په دې دیوال ته به راپرېښو نو مازغه به په دیوال پورې لیو شو و د دې قماش ظالم خو زه خو رښتیا درته یم چې اوس هغه ظالمان مې هېر شو چې د پاکستان ظالمان مې وني حجاج ابن یوسف مې هېر شو چې د پاکستان ظالمان مې وني اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو دپاره ماشومان وجني ماشومان لالي پیسو دپاره ماشومان تختی پیسو دپاره کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم یې نه کوي او پیسو دپاره کم ظلم دی چې مسلمان ظالم یې نه کوي نن په ځمکې د پاسه ګرځه ځمکې د پاسه هندو وګوره سیک وګوره انګریز وګوره دې ټولو کې وګوره چې کوم ماده د رحم په دې خلکو کې ده د هغې عشر و عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته عشر و عشیر انګریز وګوره چې موټر باندې سپی ووایي چرته نو موټر نه ورکوشي هغه سپی په غېږ کې اوچت کړي او موټر کې واچي او هسپتال ته یې بوځي انګریز نه په لندن کې پوښتنه وکړه چې دې پلاني ځای ته